ذوالفقار بټ ودو شروع شوی دی د 1971 نه 77 پورې 1900 یا نه 1900 یا پورې دا 15 کال دی 15 کال کې هغه کوم واقعیت شوی دی هغه باندې خبره کوم چې کله ذوالفقار بټ ودو شروع شو نو 71 د جنگ نه بعد 16 دسمبر باندې ایست پاکستان مشرقي پاکستان بنگلاديش جوړ شو 20 دسمبر باندې جنرال یحیی خان ذوالفقار بټ ته اقتدار په حواله کړ چې د اقتدار په حواله کوم صحیح ونیشته دا ذوالفقار بټ ته اقتدار حواله شل د څه شي جوړ شو نو د هغه خو مارشل لا ایڈمنسټریټر جنرال یحیی خان نو د مارشل لا ایڈمنسټریټر شو نو کچې تاسو نه لګا دا څه تاسو کې پاکستان کې یو سیویلین مارشل لا ایڈمنسټریټر هم تیر شوی دی نو هغه سیویلین مارشل لا ایڈمنسټریټر د ذوالفقار بټ نو د سره اختیار راغی د سیویلین مارشل لا ایڈمنسټریټر په تور باندې موقف اختیار کړ چې امریکای په دواړو جنگونو کې د پاکستان هیڅ مدد ونکړو په کار دا چې مدد کړې وي دغه چې موږ دغه اتحادیان نو لہذا د امریکای سره چې کوم معاهده شوی وي نه ذوالفقار بټ دا غي نه پاکستان راوباسه ماته په معاهده سی او سیټ معاهده 1954 کې چې شوی او صرف دا کار نه کوي د پریکټیکلی یو بل قدم یې پورته کړ او روس ته یې وزټ وکړ روس سره یې کوم نه د دوستۍ لاس ملاو کړ او روس بیا په دغه دور کې کوم نه د کراچۍ د اسکیم ملو پاکستان کې میز باندې کار وکړ او صرف دا نه بلکې د دې نه سیوا کوم نه یو بل قدم واغستو او ملکی نېشنلایزیشن پالیسی نه وسکړه او دا نېشنلایزیشن چې پرایویټ ادارې د سرکار په کنټرول کې اغستل دا په اصل کې کمیونیزم کار دی کنه نو لکه پریکټیکلی دا څه کار دی چې پاکستان اوس کمیونیزم طرف ته راشي روس ملګری جوړیږي نو د دې نه بعد لکه تر اوسه پورې خدای مارشل لا ایڈمنسټریټر اوس ته مارشل لا ایڈمنسټریټر نه کوم دی د اسمبلی وډې اجلاس شو او د اسمبلی په وډې اجلاس کې د اعتماد او واپسو او د پاکستان سره جوړ شو شملا اګریمنټ د شملا معاهده 1972 کې د پاکستان او هندوستان مینس کې وشوه دا د 71 د جنگ نه بعد لګا امن معاهده وا او معاهده کې څه چې لګا ایدر باندې جنگ نه کوو پیسفولي وډول چې ګندنه تنازعات حل کو او دې معاهده کې دا خبره وا چې د پاکستان هغه 93,000 فوج چې د انډیا جیل ته تلو نه دې معاهده کې یو شی داو چې هغه انډیا رپریږي نو بیا یو کال بعد انډیا هغه جنگي هډیان چې ګندنه هغه پرې ریلیز کړ او 1973 کې په بل کال باندې کومه نو پاکستان دا پارلیمنت چې کومه قومي اسمبلی وا نو هغه د 1973 آئین منظور کو متفقات سره دا د دې ډول چې د یو اهنګار دی چې د ټولې پارټای په دې باندې متفق شوی او دا آئین جوړ شو او په 14 اگست باندې په ملک کې نافذ شو پاکستان بنگلاديش کې ریکګنایز کو و څنګه ولې ریکګنایز کړ تر اوسه پورې بلانه تسلیم اوس ولې تسلیم کو په 28 فروری باندې 1974 لاهور کې د مسلمانانو ملکونو او ای سی چې کوم تنظیم نه لغې کانفرنس نو اوس او ای سی دا کانفرنس چې دلته کېږي سربراهي کانفرنس نو مسلمانانو ملکونو دا نور لیډرز چې کومه هغه څه کوي کوته توی چې اوس بنگلاديش یو حقیقت دی تاسو بنگلاديش تسلیم کړئ نو بنگلاديش پاکستان تسلیم کو شیخ مجیب الرحمن ته علاوه ورکړو شیخ مجیب الرحمن چې یو دوه کاله مخکې دلته نه کې کیو او پاکستان پر خو اوس پاکستان د کوم نه بنگلاديش ته حکمران په تور باندې راغی نو په پاکستان کې اسلامي سربراهي کانفرنس شو او دا او ای سی 7 لاهور کې شو شاه فیصل ورته سعودي عرب بادشاہ راغلو قذافي ورته راغلو د لیبیا بادشاہ او د نورو ټول مسلمانانو ملکونو هغه چې کوم هډ اف سټیټس او هډز اف د ګورنمنټ هغه ورته راغلل نو دا اسلامي سربراهي کانفرنس یو په پاکستان کې شوی بیان نه شوی او دې سربراهي کانفرنس کې ذوالفقار بټ ټول پاکستان د طرفه دا آئیډیا پیش کړه چې ټول دنیا د امریکای او د روسو د دوه سپر پاورز د هغه په بلاکس کې تقسیم ده یو د کمیونست بلاک وي بل د کیپټالیست بلاک وي وی ولې نه چې موږ ټول مسلمانان ملکونه راجمع شو یو اسلامي اتحاد جوړ او دا به یو اسلامي بلاک موږ باندې د امریکای طرف ته یو بل روس طرف ته یو بل بازار 1944 کې پاکستان اسمبلی د آئین کی ترمیم کو او آئین کی ترمیم جو نو باندې کې قادیانان احمدی جو ورغوي هغه خلک چې محمد صلی الله علیه وسلم خیری نه پدمنی دوز ور ډیکلیئر از نان مسلم دی نان مسلم ډیکلیئر شو په 1976 کې کوم نو اسلام آباد سره پاکي کوټه کې ډاکټر ای کیو خان ډاکټر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارټریز کې دا څو دا هغه ځای چې باندې کې پاکستان ایٹم بم جوړول شروع کړل نو ذوالفقار بھٹو د خلی دا مشهور جمله ده چې हम गैस खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे
ولې پاکستان دا ستن اوچت کړ؟ د دې د وجې نه چې یو 1971 کې پاکستان هلته کې شکست وخوړ، دویم دا چې 1974 کې انډیا اټم بم جوړ کړ او یو دماکۍ د اټمي دماکۍ وکړه. نو بیا پاکستان سره بل آپشن نو چې پاکستان دې هم چې کوم دی دغه اټم بم ترلاسه کړي. نو پاکستان دغه اټمي سفر شروع کړ. د دې خبرې نوم ذوالفقار علي بھټو ته چې دا یاد کړی دی. 1977 کې په بل کال باندې جنرال الیکشن وشو، چې دا کوم جنرال الیکشن وشو نو پاکستان پیپلز پارټي وګټل. نو چې پیپلز پارټي وګټل نو نورې پارټۍ وې هغه یو اتحاد جوړ کړو، پی ان اے پاکستان نیشنل الائنس. نو هغه چې نه هغه 33 سیټونه وګټل، دی 155 سیټونه وګټل. هغه د داندي الزامات لګول چې دا کوم نه یا لکه د الیکشن کې داندي وشو او په 5 جولای 1977 باندې ضیاء الحق ملک ماشاء الله وکړه. نو ذوالفقار علي بھټو دا دور په دې باندې ختم شو. او دا موږ چې کوم وی دا ټول اکثر داسې دي چې ذوالفقار علي بھټو امریکای سره معاهدې ماتې کړې او جفري ګیریان آزاد کړل. 1973 راهیوي جوړ کړ، روس سره یې کوم نه دوستای لاس ورکړ، او ای سی د اسلامي سره باندې کانفرنس شو، قادیانان چې کوم نه نام مسلمان ډیر شو، اټمي سفر پاکستان شروع کړ. همدغه دور په دې کې پاکستانیان ذوالفقار علي بھټو ویل ملک نه بهر لاړ شي. نو دا ملک نه بهر د تلو دا کار نن ورسیز پاکستاني 1 کروڑ دی او پاکستان په اکانومي کې هغه بیک بون نه ډاون د کریډټ دي. دا ټول ښې خبرې دي. آیا د سپاره خبرې وي هغه دا دي چې د یو سیویلین ډیکټیټر ورته کې د ذهن ډیکټیټر بل څوک نه منل. نو هغه د دین مخکې د جنرال ایوب خان دور کې د دین بعد د ضیاء الحق دور کې چې کوم جمهوریت لیډران نو ولی خان او دا خلک د دوی وکیل کیو د دې په دور کې پکې کیو. نو یو بګی دا کار چې د بل وینه منله، بل بګی دا چې د الیکټډ ګورنمنت د بلوچستان ډسمس کړو او بیا د پښتونخوا ګورنمنت هم دا غي استعفا ورکړه. دا غي بداغه کې نو داسې لکه غیر جمهوریت کارونه د شو جاخلو د نېشنلایزیشن پالیسی د نیت کې فرق نه و، هغه خو ملک لپاره خو بس هغه وروسته د هغې انجام چې نه صرف خراب نه و. ورال چې موږ هر یو سړی د خپل اندازه ولګوي چې دا د ملک لپاره ښه و که بد و. ډېره مننه.